وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هغه وخت یاد کړئ چې تاسو ویلي و چې اے موسی مونږ په همدا یو ډول خړو صبر نشو کولای. له خپل رب نه دی وغواړه چې مونږ ته د ځمکې حاصلات ترا بادرنګ غنم نسک او پیاز راکړي. نو موسی وویل آیا دی وګوره شي په ځای تاسو د کمر زخته شیان واخیستل غواړي؟ خنو کوم خار ته لاړ شي څه چې غواړي هلته به ومومي. په پای کې خبره دې ته ورسېده چې ذلت او خواري بې وزلي او بد ورځ باندې راغله او د خدای په قهر اخته شو. دا نتیجه و چې هغه د خدای له آیاتونو انکار شروع کړ او د پیغمبرانو په ناحق وژلو الله سپورې کړ. دا نتیجه و د هغو نافرمانیو او د دې خبرې چې هغوی د شریعت له پولو نه پر لپسې پکې اړولې.